سلامونه دوستانو، جوړ په خیر، خوشحال اختر ولرئ. بیا مو هم اختر مبارک سه. الله دې وکړي چې د اختر مو د اولې ورځې څخه بیا تر نن درېیمې ورځې پورې په خیر او خوشحالۍ سره لمانځئ. ټول ژوند مو د اختر په څېر خوشحاله واوسه او همداسې د الله پاک د نعمتو څخه درته ډک واوسه. هیره دې نه وي خو بو دوستانو چې لوی اختر وي، د خوراکو سلسلې پکې ګرمې وي. د همدې په اړه زه نن په دې ویډیو کې درسره غږیږم، نو تاسو هم ویډیو مکمله راسره وګورئ او خپل نظریات هم بیا راسره شریک کړئ. لکه څنګه چې خو بو دوستانو الله پاک زموږ دپاره د قربانۍ غوښه چې ده هغه د باعث برکت ګرځولې، نو موږ هم باید ښه ترې استفاده وکړو او ښه یې وخورو، ځکه چې د غوایي غوښه یا مثلا نورې غوښې چې دي هغه زیات پروټین لري، ښه خواړه دي. نو په نورو وختو کې زموږ دپاره دا یو حد ټاکل سوي وي چې تاسو لکه د غوایي غوښه چې ده هغه موږ په هفتې کې یو ځل خوړلی سو باید وخورو، زموږ ډاکټران چې کوم وایي. نو دلته بیا چې دی الله پاک وایي چې زما و بندګانو ته د خوړو کې د غوښې هم اړتیا وي، ضرورت وي. نو ما ورته دا یوه ورځ په کال کې ټاکلې، هغه چې یعنی د لوی اختر په شکل کې ده، په دې کې موږ قربانۍ کوو. په دې سره بیا موږ د دې غوښې څخه زیات برخمن یو، نو د دې خوړو څخه بیا ښه استفاده هم کولی سو. نو دلته بیا چې دی دا غوښه چې ده الله پاک خپله وایي چې باعث د برکت ما د دوی د بدنو دپاره ګرځولې. نو دلته هغه حد دی تر یو حده پورې چې زه خپل کوم سوچ نظر لرم هغه به انشاءالله نه وي، خو یو شی چې دی هغه دا چې یعنی تاسو څومره هم خوړلی سي هغه به تاسو خپلې نظام هضمي ته ګورئ چې یعنی څومره دا خواړه تاسو برداشتولی سي او ازمولی سي، هغومره به بیا تاسو خورئ. نو انشاءالله بیا به تاسو له کوم مشکل سره نه مخ کیږئ. همداسې خوږو کتونکو په خپلو خوړو کې د سبزیجاتو ته هم استفاده کوئ، ځکه چې سبزي د صحت لپاره ډېره ښه وي د دې خواړه. نو او هغه خلک چې هغوی ټول کال یې خوارۍ کړي وي، خپل وزن یې کم کړي وي، نو په دغه دریو ورځو کې هغه وزن برته دوی ته هغه خوارۍ له لاسه ورکړي چې کومه به ځان ایستلي وي او وزن یې کم کړي وي. ځکه اکثره خلک داسې وي چې وزن یې بیخي بې اندازه وي او له ډېریو ناروغیو سره مخ کېږي، ډېر وزن چې دی له ناروغیو سره انسان مخ کوي. نو دلته باید دغه خلک چې دی هغه خیال وساتي. او اهمه خبره دا وه خوږو دوستانو په دې ویډیو کې چې باید موږ خپل بدن ته په کتو سره او خپل دا کومې معدې ته په کتو سره چې څومره خوراک برداشتولی سي او ازمولی سي دغه مطابق خواړه وکړو، نو انشاءالله بیا به موږ له کوم مشکل سره مخ کېږو او دا خواړه چې دي بیا به موږ ته پوره ګټه راکوي. همداسې خوږو کتونکو بل چې کوم زه غواړم په دې ویډیو کې درته ووایم هغه دا چې که تاسو د یوریک اسید غوندې ناروغۍ سره مخ یا مثلا پوندې مې درد کوي، نو تاسو د غوایي غوښه وسیرته کوئ، دغه څخه استفاده مه کوئ، یعنې مې خورئ. د هغه په ځای که د پسه غوښې وي نو هغه یا مثلا همدا د غوایي غوښه ده هغه تر ضروریاتو مثلا دلته بیا ځان ته ګورئ چې کله د یوریک اسید دا نښانې وي چې تاسو پوندې درد کوي، نو که پوندې مو درد کوو د دې څخه بیا تاسو استفاده مه کوئ. او که مو کله دې کې ضروري شی چې دی هغه لوی اختر کې چې وي انسان چې دی هغه له لوز موشن سره ډېر مخ کېږي، ځکه چې هلته معده باندې بوج راسي او خواړه هضم نه شي او بیا زموږ نس چې دی هغه خرابه سي. په دې حالت کې هم تاسو ډېر خیال کوئ، ځکه چې اوس ګرمي هم ده، که خدای ما کړه زموږ نس خرابه سي نو بیا به زموږ د بدن څخه ډېری نمکیات چې هغه ضروري وي زموږ په بدن کې د الکترولایډ هغه به بیا موږ له لاسه ورکړو او موږ به ناروغان سو. نو دغه شیانو ته باید موږ پاملرنه وکړو او بیا د دې لوی اختر دغه کومې غوښې چې دي د دې څخه ښه استفاده وکړو. نو دغه هغه پیغام خوږو دوستانو تر تاسو پورې چې ما غوښتل در رسوم. الله دې وکړي چې ستاسو هم خوښ سوي وي، د نورو ملګرو سره یې هم شریکوي. نو غواړو به په بله ویډیو کې تر هغه پورې د خدای په امان خوشحاله اختر ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.